اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو ته مه ده چې سلامت وئ. د نن ورځې د درس موضوع ده د معادلو تشکیلول یا جوړښت. د دې لپاره چې موږ معادلې جوړې کړو یا یې شکل انځور کړو، مهمه ده چې دغه 15 ټکي مو زده وي. اول درک او پوهېدل. هر کله چې موږ معادله جوړوو، لومړی مهم شرط د هغې لپاره دا دی چې موږ په موضوع باندې ځانونه پوه کړو چې څه ډول موضوع ده، څه ډول معادله ترې جوړولی شو. دوهم د مجهول ټاکل او د نوم ایښودل. کله چې موږ موضوع صحیح وپېژنو، په هغې کې باید هغه شی پیدا کړو چې مجهول وي، یعنی نامعلوم وي او پیدا کولو ته اړتیا ولري، او د هغې لپاره د نوم ایښودل، مثال ایکس او یا وای. دریم، له بیانیې سره سم په ډېر غور د یوې معادلې جوړښت. کله چې موږ د موضوع څخه معادله جوړوو، باید ډېر غور پکې وکړو چې کوم شی ثابت دی او کوم مجهول دی، چیرته مثبت علامه راځي او چیرته منفي علامه راځي. څلورم، د پوښتنې حل یا د مجهول د قیمت پیدا کول. په څلورمه مرحله کې به موږ د معادلې د جوړښت نه وروسته د پوښتنې حل یا د مجهول قیمت پیدا کولو باندې کار کوو. په 5مه مرحله کې موږ څه کوو؟ د پیدا شوي حل په واسطه د پوښتنې ازمویل، یعنی د دې په مرسته موږ دغه ازماوي چې آیا د موږ لپاره د مجهول قیمت سم دی او یا ناسم. یو مثال دی د کتاب په 194 مخ کې. که چیرې د رشاد د پیسو په 2 برابره 20 افغانۍ ورزیات شي، نو د خوشحال د پیسو سره مساوي کیږي. او که چیرې خوشحال 80 افغانۍ ولري، د رشاد د پیسو اندازه څو ده؟ د رشاد د پیسو په 2 برابره 20 افغانۍ. اوس په دې باندې مونږ ځان پوهوو. د رشاد د پیسو په 2 برابره، که د رشاد پیسې، اوس د رشاد پیسې معلومې نه دي. کله چې د رشاد پیسې معلومې نه دي، موږ هغه په ایکس سره ښایو. او دلته مو وویل چې 2 برابره د رشاد پیسو په 2 برابره که 20 افغانۍ ورزیات شي، 2 برابره په دې معنی چې دغه 2 چنده کوي. که دې سره څو افغانۍ ور اضافه شي؟ 20 افغانۍ. نو له دې څخه کومې پیسې لاسته راځي؟ د خوشحال پیسې. د خوشحال پیسې څو دي؟ 80. نو مونږ ته وایي چې تاسې د رشاد د پیسو اندازه وټکئ یا یې معلومه کړئ چې څو ده. د رشاد پیسې موږ په ایکس سره وښودلې. موږ اول ځان پوه کړو چې د رشاد پیسې که 2 چنده شي، 20 افغانۍ ور اضافه شي، نو د دې څخه د خوشحال پیسو سره مساوي کېدای شي. موږ په دې باندې ځان پوه کړو. مجهول مو وټاکلو چې هغه ایکس دی، او د بیان سره سم مو د معادلې جوړښت جوړ کړو. اوس څه کوو؟ د پوښتنې حل یا د مجهول قیمت پیدا کوو. دلته به مونږ څه کوو؟ اول معلوم به د مساواتو بلې خواته بدلوو. لیکو چې 2x مساوي کیږي 80 منفي 20. 2x مساوي کیږي 80 منفي 20 څلوېښت. دواړه طرفونه د x په ضریب باندې ویشو. 2 د 2 سره x سره و، 40 که په 2 ویشو څو کېږي؟ 60. نو دلته معلومه شوه چې د رشاد د پیسو اندازه څو ده؟ 60 افغانۍ ده. اوس که چیرې موږ غواړو دغه وازمویو د 5مې مرحلې سره سم، نو موږ څه کوو؟ 60 د x پر ځای په معادله کې وضع کوو. ګورو چې دواړه طرفونه مساوي کېدای شي که نه. که چیرې مساوي شول، معنا ده چې
مونږ د مجهول قیمت سم ټاکلی که چیرې مساوي نشي نو زموږ عملیه به ناسمه وي ښه لیکو 2 x پر ځای لیکو د x قیمت یعنی شل جمع شل مساوي کېږي شپېته دلته لیکو 2 ضرب شل څو کېږي څلوېښت جمع شل مساوي شپېته څلوېښت جمع شل څو کېږي شپېته مساوي دی څو سره شو شپېتو سره نو موږ ویلی شو چې عملیه مو سمه اجرا شوې ده ښه ګران زده کوونکو هیله ده چې درس مو زده شوی وي بیا چې د یو بل درس سره حاضرېږم بیا الله پامان